السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دی الله په فضل سره 2 فصل خلاص شو. دریم فصل شروع کوو. دی فصل کې 2 بعدي یا درې بعده حرکتونه وایو. مخکې له دې نه چې 2 بعده یا درې بعده حرکتونه پیل کړو، اول راځو مفهومونو ته چې هغه دی د تغییر مکان وکتور، د سرعتونو وکتور، د تعجیل وکتور. سرعتونه مې ځکه جمع ولیکل چې هلته متوسط او لحظوي دی. په همدې ترتیب تعجیل هم متوسط او لحظوي دی. راځو د تغییر مکان وکتور ته. نو مخکې له دې نه چې د تغییر مکان وکتور پیدا کړو، باید شعاعي وکتور مطالعه کړو. شعاعي وکتور هغه وکتور ته وایي چې د مبدا نه په درې بعدي فضا کې په یو اختیاري نقطه کې یا د یوې نقطې فاصله ښیي. د مثال په ډول دا یوه درې بعدي فضا ده. ایکس وای زیډ محورونه دي. مبدا یې دا ده 0 0 0، یعنې ایکس هم 0، وای هم 0، زیډ هم 0. یوه اختیاري نقطه ده د پی. دی پی پورې د دې مبدا نه کومه فاصله یا کوم وکتور چې ښیي، دا د دې نقطې د دې مبدا نه فاصله ښیي. همدې ته شعاعي وکتور وایي. په آر سره ښودل کیږي. کله چې دا زده کړه، اوس راځو د دغې شعاعي وکتور مختصاتو ته ګورئ. دا درې بعدي شکل دی، واضحا نه لیدل کیږي، خو د آر ارتسام چې په ایکس باندې رسم کې دا ځای ورکوي. دا وجه یې داسې رسم شوې ده، خو دا اصل کې داسې ده، یعنې دا نقطه دې ځای کې قرار لري، دې ځای پورې ده. اوس د دې آر وکتور ارتسام ایکس آی راکوي. د دې آر وکتور دا وجه داسې رسم شوې ده، خو دا اصل کې داسې ده. کله چې داسې ده، نو دا او دا خپل منځ کې په ارتفاع کې مساوي دي. د آر وکتور ارتسام د وای په محور باندې دا راکوي، د زیډ په محور باندې دا د آر وکتور ارتسام دا شی راکوي، یا دا یو بل ته دا موازي دي، مخامخ دي. نو که شکل ته وګورو، دغه مرکبې که په وکتورونو فرض کړو، یعنې جهتونه ورته ورکړو، واحد وکتورونه، دا د انتقال په طریقه باندې د 3 وکتورونو جمع ښکاري. ګورئ، یو وکتور هیډ ټو ټیل رول دی. دې انجام ته مبدا د 2 وکتور راغلی، 2 وکتوره جمع، بیا د ده انجام ته مبدا راغلی دې ځای پورې 3 وکتوره. دا وکتور جمع دا وکتور جمع دا وکتور چې جمع کې موږ ته څه شی راکوي؟ د آر وکتور راکوي، یعنې د آر وکتور مساوي کیږي. شعاعي وکتور هم ورته وایي، د موقعیت وکتور هم ورته وایي، پوزیشن وکتور هم ورته وایي. دا مساوي کیږي ایکس آی وای جے زیډ کے سره. ایکس وای او زیډ د ایکس او د وای او د زیډ په محور باندې مرکبې دي. کله چې شعاعي وکتور وپېژندو، اوس راځو د تغییر مکان وکتور ته. کوم وکتور ته؟ د تغییر مکان وکتور ته. د مثال په ډول اختیاري یو حرکت داسې شوی دی، که چیرته دلته مبدا وټاکو، ایکس محور، وای محور، زیډ محور،
اولنی دا حرکت موږ څیړو دی پی یو نقطه ده په ټي یو وخت کې، دی بله پی دوه نقطه ده په ټي دوه وخت کې، او دا چې دی مسیر دی. اوس راځو دغه د تغیر مکان وکتور چې پیدا کوو، د دې ځای نه واخله دې ځای پورې کوم وکتور یا د بې ځای کېدنې وکتور چې پیدا کوو، نو موږ اول څه شی کوو؟ دې مبدا نه د حرکت د پیل نقطې پورې شعاعي وکتور پیدا کوو، هغې ته آر یو وایم. حرکت چې په کوم ځای بس شوی دی د مبدا نه یو وکتور ورته رسموم، شعاعي وکتور، هغې ته وایم آر دوه. یعنې د مبدا د حرکت د مبدا نقطې چې کوم شعاعي وکتور یا د موقعیت وکتور دی هغه په آر یو سره ښایم، د حرکت د انجام چې کوم شعاعي وکتور دی هغه په آر دوه سره ښایم. اوس دې شکل ته وګورئ، وکتور انجام ته د بل وکتور مبدا راغلی ورسره جمع شوی، یعنې د انتقال په طریقه باندې آر یو وکتور او که دغې ته دلته آر یا د تغیر مکان وکتور وایم، نو دا دواړه جمع شکل کې داسې ښکاري، آر یو وکتور جمع دلته آر وکتور مراکید شي آر دوه وکتور. د انتقال طریقه که چېرته دوه وکتورونه و ای وکتور بی وکتور، دا دواړه هم جمع کوله د ای وکتور په خپل ځای د انتقال په طریقه، بی وکتور ته داسې انتقال ورکوو چې د دا انجام سره د بی مبدا راشي، دا د ای وکتور شو دا د بی شو، نو جمع وکتور یا ماصله وکتور کوم یو دی؟ د ای د مبدا نه شروع کېږي د بی په انجام ختمیږي، دا وکتور و. د انتقال په طریقه کې مو ویلی و، تاسې د وکتورونو جمع وګورئ، متوازی الاضلاع او انتقال طریقه. نو دلته وګورئ دې شکل ته آر یو وکتور جمع دلته آر وکتور مساوي کېږي چې سره آر دوه وکتور سره، یعنې آر دوه وکتور مساوي کېږي دلته آر یو وکتور جمع دلته آر وکتور، مخکې وروسته یې لیکی شم، آر یو وکتور جمع دلته آر وکتور، دې ځای نه به دلته آر وکتور مساوي شي آر دوه وکتور په خپل ځای، آر یو وکتور چې مساوات نه واړو منفي به شي. دا شو د تغیر مکان وکتور، دلته آر وکتور څه شو؟ د تغیر مکان وکتور. اوس راځو آر دوه یا په دویمه نقطه کې شعاعي وکتور دی، آر یو په اوله نقطه کې شعاعي وکتور دی، او د شعاعي وکتور د مرکبو له مخې دا شکل لري، که چېرته آر یو وي آر یو ایکس یو وای یو زیډ یو، که آر دوه وي د دویمه نقطې نو دا ایکس دوه وای دوه زیډ دوه. دا لیکمه د آر دوه په ځای لیکمه ایکس دوه آی وای دوه جې زیډ دوه کې، منفي علامه د آر یو په ځای مرکبې لیکم ایکس یو آی وای یو جې زیډ یو کې. اوس دا د دوو وکتورونو تفاضل یا جمع ده، که دا علامه دی کې ور ضرب کم نو دا به منفي آر یو وکتور راکړي، او دلته جمع ولیکم نو ځکه وایم چې جمع تفاضل او جمع په وکتورونو کې یو شی علامې دي، فقط د دې وکتور جهت متضاد کېږي. اوس دا د دوو وکتورونو تفاضل دی، نو تفاضل مو ویلی و د آی مرکبې نه به د آی مرکبه منفي کېږي، د جې مرکبې نه به د جې مرکبه منفي کېږي، د کې مرکبې نه به د کې مرکبه منفي کېږي. که زده نه وي تاسې لاړ شئ د وکتورونو جمع اولني فصل کې یا اولني پلیلیسټ کې شته، نو ایکس دوه منفي ایکس یو آی مشترک جمع وای دوه منفي وای یو جې مشترک زیډ دوه منفي زیډ یو کې مشترک. اوس ایکس دوه منفي ایکس یو د ایکس په محور یا یو بعده شو ده، دلته ایکس آی دلته وای یا دا د وای په محور باندې تغیر مکان دی، دلته وای جې
د زیډ په محور باندې تغیر مکان دی دلتا زیډ کې. دا وکتور د څه سره مساوي و؟ دا دی د دلتا آر وکتور. نو دلتا آر وکتور د مرکبو له مخې چې لیکو دا شکل شو. دا شو د دلتا آر. دغه اضافي معلومات به لرې کړم. دا مې تاسو دپاره لیکلي وو. څو شیان مو وپېژندل؟ شعاعي وکتور هم وپېژندو په درې بوده کې. که چېرته دوه بوده وي زیډ صفر کېږي ایکس آی واي جې راځي. که یو بود وي دام صفر کېږي دام صفر کېږي ایکس آی راځي. دا شو د تغیر مکان وکتور. اوس راځو متوسط سرعت ته. متوسط سرعت فرمول شی و کلی تغیر مکان پر کلی وقت. متوسط سرعت ټول تغیر مکان کلی تغیر مکان پر د ټول تغیر مکان وخت. یعنی که دا دلتا آر په دلتا ټي باندې وویشو موږ ته څه راکوي؟ متوسط سرعت راکوي. دا به ځان ته ولیکم. بیا یې لیکم دا دلتا آر بر دلتا ټي پیدا کوم. دلتا آر پر دلتا ټي. د دلتا آر په ځای خپل قیمت دلتا ایکس آی جمع دلتا واي جې جمع دلتا زیډ کې. په دلتا ټي چې وویشم یوه کرښه به ځان ته بچت کړم. دا چې دلتا ټي کې نو د هر حد لاندې جدا جدا لیکل کېږي. دا به هم دلتا ټي شي دا به هم دلتا ټي شي او دا به هم دلتا ټي شي. دلتا آر بر دلتا ټي وی ایوریج شو. ایکس وائی زیډ ورسره نه لیکم درې بعدي دی. دلتا ایکس بر دلتا ټي د ایکس په محور باندې متوسط سرعت وی ایوریج د ایکس په محور آی. نو وکتور ته اړتیا نشته ځکه دلته مې جهت ورسره ولیکو. دلتا وائی پر دلتا ټي د وائی په محور باندې متوسط سرعت جهت جے. دلتا زیډ بر دلتا ټي د زیډ په محور باندې متوسط سرعت جهت کې. دا شو د متوسط سرعت فرمول. که چېرته د دې سرعت لیمیټ واخلو او دلتا ټي تقرب صفر ته وکړي موږ ته راکوي لحظوي سرعت. یعنی وی لحظوي دا مساوي کېږي لیمیټ دلتا ټي تقرب وکړي صفر ته وی ایوریج او دا مساوي کېږي لیمیټ دلتا ټي تقرب وکړي صفر ته د وی ایوریج په ځای قیمت یا دا قیمتونه لیکم. دلتا ایکس بر دلتا ټي آی دلتا ایکس بر دلتا ټي آی جمع دلتا وائی پر دلتا ٹی جے جمع دلتا زیڈ پر دلتا ٹی کے. لیمیټ کې مو ویلی چې جمع که چېرته جمع وي نو ځان ځان ته لیمیټ اخیستلی شو. کله چې ځان ځان ته لیمیټ واخلو یا لیمیټ چې دلتا ټي تقرب صفر ته کړی دا موږ مشتق سره هم ښودلی شو. نو دې ځای نه به لحظوي سرعت مساوي شي وی به مساوي شي د لیمیټ په ځای ډي بر ډي ټي دلتا ایکس بر دلتا ټي. دا به نه لیکم یوې کرښې نه بیا صرف نظر مستقیما د دې ځان ته مشتق د دې ځان ته مشتق د دې ځان ته مشتق. یعنی ډي ایکس بر ډي ټي آی جمع ډي وائی بر ډي ټي جے جمع ډي زیډ بر ډي ټي کې. شی مې وکړه. دا لیمیټ مې دې ته ځان ته ونیو لیمیټ مې دې ته ځان ته ونیو لیمیټ مې دې حد ته ځان ته ونیو.
لیمیټ دلتا ټي تقرب صفر ته وکړي دلتا ایکس بر دلتا ټي یا ایکس 2 منفي ایکس 1 ایکس 2 منفي ایکس 1 دا ځان ته ډي ایکس بر ډي ټي کېږي دا ډي واي بر ډي ټي کېږي او دا ډي زیډ بر ډي ټي کېږي هغه مې ولیکل. دا شو د مرکبو له مخې د لحظوي سرعت ډي ایکس بر ډي ټي وي ایکس آی ډي واي بر ډي ټي وي واي جے डी زیډ بر डी टी وی زیډ کا. نو دا شو لحظوي سرعت د مرکبو له مخې په درې بعدي فضا کې. اوس راځو تعجیل ته. تعجیل هم په دوه ډوله دی، متوسط تعجیل او لحظوي تعجیل. یعنی ای ایوریج دا مساوي کېږي وی 2 منفي وی 1 پر دلتا ټي. وی 2 منفي وی 1 که دا وی 2 کم انډکسونه به 2 2 واخلي دا به مساوي شي وی 2 په ځای لیکم وی 2 د ایکس په محور آی جمع وی 2 د وای په محور جے جمع وی 2 د زیډ په محور کې. دا مې د وی 2 قیمت ولیکو بیا منفي د وی 1 په ځای همدا انډکسونه به یو یو شي وی 1 د ایکس په محور آی جمع وی 1 د وای په محور جے جمع وی 1 د زیډ په محور کې تقسیم دلتا ټي. اوس د مرکبو له مخې آی به د آی مرکبې نه به د آی مرکبه منفي کېږي د جې مرکبې نه د جې د زیډ د کا مرکبې نه د کا مرکبه څنګه کېږي منفي کېږي. دا به مساوي شي ای ایوریج انډکس نه لیکم درې بعدي دی وی 2 ایکس منفي وی 1 ایکس وی 2 ایکس منفي وی 1 ایکس آی وی 2 وائی منفی وی 1 وائی جے جمع وی 2 زیڈ منفی وی 1 زیڈ کا تقسیم دلتا ٹی. دا هر حد په ټي باندې څنګه کېږي تقسیمیږي. دا به ولیکم دلتا وی ایکس آی پر دلتا ټي جمع دا به شي دلتا وی وائی پر دلتا ټي جے بیا جمع دلتا وی زیډ پر دلتا ټي کا او دلتا وی ایکس بر وی ټي ای ایوریج ایکس په محور آی جمع ای ایوریج دی وائی په محور جے جمع ای ایوریج د زیډ په محور کې. نو دا شو د متوسط تعجیل وکتور د مرکبو له مخې. یو مفهوم پاتې شو چې هغه د لحظوي تعجیل. لحظوي تعجیل د متوسط تعجیل نه په لاس راځي په هغه صورت کې چې لیمیټ یې واخلو او دلتا ټي تقرب څه شته وکړي صفر ته. یعنی ای لحظوي مساوي کېږي لیمیټ دلتا ټي تقرب وکړي صفر ته دلتا وی پر دلتا ټي دلتا وی پر دلتا ټي او دا مساوي کېږي डी وی بر डी टी. اوس डी وی بر डी टी دا وی په خپلو مرکبو له مخې لیکلی شم یعنی دا مساوي کېږي مخ ته به لاړ شم تر څو دا ځای خلاص دی डी د وی په ځای وی ایکس آی وی وائی جے وی زیډ کې پر डी टी جمع ده نو هر حد ځان ځان ته مشتق نیولی شم. ای لحظوي مساوي کېږي डी وی ایکس بر डी टी آی
جمع डी वी वाई بر डी टी जे جمع डी वी زد بر डी टी کا डी वी एक्स بر डी टी ए एक्स आई डी वी वाई بر डी टी دی واई په محور لحظوي تعجیل जे डी वी زد بر डी टी د زد په محور لحظوي تعجیل کې نو دا شو د لحظوي تعجیل وکتور د مرکبو له مخې څو شیان مو دې درس کې شعاعي وکتور د مرکبو له مخې د تغییر مکان وکتور د مرکبو له مخې د متوسط تاثرات وکتور د مرکبو له مخې د متوسط تعجیل وکتور د مرکبو له مخې د لحظوي سرعت وکتور د مرکبو له مخې د لحظوي تعجیل وکتور د مرکبو له مخې کله چې د یوه وکتور مرکبې راکړل شوي وي او غواړو مطلقه قیمت پیدا کړو په اول پلیلیسټ کې د وکتورونو جمع د مرکبو له مخې ویل شوې ده هغه در سره وګورئ دا مرکبه مربع جمع دا مرکبه مربع جمع دا مرکبه مربع د مربع جذر لاندې به یې واخلئ چې کوم عدد یې درکړو هغه به د دلتا آر مطلقه قیمت وي که چیرې درې بعدي وکتور و یعنې درې واړه مرکبې لرلې او تاسې زاویې پیدا کوئ نو د درې بعدي دپاره کوساین د الفا کوساین د بیتا کوساین د ګاما دغه زاویې په پام کې نیول کیږي او کوساین د الفا د ایکس محور سره کوساین د بیتا د وای محور سره کوساین د ګاما د زد محور سره د دې وکتور زاویې دي هغه هم هلته په اولني پلیلیسټ کې شته در سره یې وګورئ او که چیرته دوه بعده و یعنې دا زد صفر و نو بیا دوه بعده کې زاویه پیدا کول تانجن د تیتا مساوي کیږي دلتا وای پر دلتا ایکس چې هره زاویه یې درکړه هغه به وګورئ چې د کومې زاویې تانجنت همدغه قیمت درکوي خو بعد ربع به په پام کې نیسئ چې په کومه ربع کې دا زاویه ده دویمه ربع کې ده درېیمه کې ده اوله کې ده یا په څلورمه کې ده چې دغه ربع په پام کې نیول هم په اولني پلیلیسټ کې شته دی که چا کتلی وي ښه که نه وي کتلی نو هغه لاړ شي هلته یې وګورئ الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وایي السلام علیکم